مخ دې څنګه ګونجي دی خبګونجي دی ګونجي منجي نه دی بدرنګه لا خاندي د سبا مازدیګره پورې هم تا ته چیلنج دی هم دی داود شاه ته چیلنج دی او هم دی دا د ټولې پارټۍ کارګرو سره چیلنج دی درته که د سبا مازدیګر نه دی دا که د سبا مازدیګر نه دا پارټۍ مخ ته ویوړه دړې وړې شله ختم مینې مینې خلاص ته دړې وړې شولې ته فضول انسان یې بې فضوله سړی کاری یاره پزول خلک مې ډېر لیدلي خو تا غوندې پزول سړی ما نه ولیدلی ډېر بې فضوله سړی دی ما ته همداسې بې فضوله ښکارئ بې فضوله اوقات یې نشته د دې سوقات نشته دا بې اوقاته انسان دی سر سبا مازدیګره پورې هم د پارټۍ وخت دی نو زه خبرې وکړه د سبا مازدیګر په تا باندې لایف بند دی پارټۍ ته تګ بند دی د حیا څادر د ختم دی داود شاه به د کور نه وتی نه شي او ټول بندیزونه به په تاسې باندې مالي و ځاني ولګېږي مړه کېنه بدرنګه د بیزو پوچله د بیزو لکۍ د بیزو لکۍ ماته دا خبرې کوي لګیا ده ساري مه مې غوسه کوه ګوره که غوسه شوم درته سپېږمو ته دردانګمه ستا نبض وغیم فضول لګې فضول انسان الله خو جوړ کړي دي بس غلې کېنه مړه پارټي داسې او پارټي دا زموږ داسې د پارټۍ لیډر راغلی دی مشر راغلی دی اوس د آسیا د بریاعظم مشر یم آسیا د بریاعظم غوږونه م کار کوي که نه کېنه ټیزنه چوپه خوله یې پرېوتله خوله دې پرېوځي چې ته شورو شم دا خوله خدای چې در باندې زر سبایي شوی که نه درنه بله معجزه جوړېدله دا خو اخري چې اوس نیاچا شوې که نه کوم بل معجزه به درنه جوړ شوي جوړ شي دا وګورې دا مو حیا څادر مشره ده بند کړي دغه حیا څادرونه مه بدرنګه ټیزن به راپاڅېږي او ما ته به وایي چې یاره د حیا څادر یې لرې کړې د ټیزن سړي خبرې به زه اورم دا وګوره اوس دا ټیز چا نه دی وشتی دا به داود شاه نه وي وشتی داود شاه به نه وي وشتی زه خو به تا ته چې ته ولې وایې چې مونږ ته چې حیا څادر راټولې کړې ته څوک یې دا کومې حیا څادر بالکل بند ما چې کله چې شی بند کړه هغه نور بالکل بند شو هغه نور حق نه لري ته بند نشي کولی چې تاسې د دې څادر ته نور دوام ورکړئ ځکه تاسو باندې موږ بندیزونه ولګول ټول عمر به دا چلیږي ټول عمر به دا چلیږي که ستا زړه چوي او که پاتې کېږي دا به چلیږي مرزا صاحب راځه که نه راځه ریکوست دې راغی بېرته مې جګ کړې څنګه ونه شو که تاسې ته یې وکړو تاسې یې جګ کړئ ښه بله خبره آیا ستاسې د حیا څادر کې بیان ازادي شته تاله به زه جوابونه در کوم زه تا نه پوښتنې کوم ته چې کوم پارټي خلاصې زه یو ژورنالست یم ما قانون پوه یم ته جج یې ته څه شی زه یو وکیل یم ته غولې هسې دا څه شی وایي دا څه شی وایې ته غولې بیخي دې هېڅ مازغه دې کار نه کوي لاړې نو غولې دا نو شی شو تپوسونه کوې ته په کوم موده باندې ما نه تپوسونه کوې ته څوک یې زه تا نه دا پوښتنه کوم چا نه مې اجازه اخیستې چې تاسې د حیا څادر خلاص کړئ جواب ورونه لیک ګڼمه نه چا نه مې اجازه اخیستې چې تاسې د حیا څادر خلاص کړئ ته څوک یې د خپل د حیا څادر د پارټۍ جواب چاته نه ورکوي پارټۍ هم جوړه کړې بند کړي دغه څوک یې ستا اوقات نشته زه د آسیا په خاوره کې وړې پارټۍ او څادرونه مادرونه نه پرېږدم دا به ټول ټولومه دا مې ټول کړي دي دا نور باندې روان یم کاري ګوره غوسه دې راوسه ګوره ځان نه سړی جوړ کا د سړیتوب په خبرو خبرې کوه دا یو تورسرې ده دې ته به ډېر نیغ به نه کېږي که نیغ وګرځي دا بریتونه درنه په نوکانه باندې راوباسم زه دې ته بیا نه ګورم چې ته ولا دې ما وطندارۍ ته دې هم نه ګورم ځان نه سړی جوړ کا په انسانیت په نیاشا سره خبرې کوه ته د کم باغ مولی چې ته راغلی چې ته دوی ته وایې چې سبا مازدیګره پورې ته وخت ورکړې ته یې څوک
سبا مازدیګره پورې مې دوی ته وخت ورکړی دی چې د دوی سره چې 1 میلیون کسان هم ولري دوی هېڅ نشي کولی موږ سره 1400 میلیونه کسان دي هېڅ شی نشي کولی په کینچې باندې زه په خپله کټ کومه دا د بیزو لکۍ دي پریښې نه دي دا به درنه زه کټ کومه دا یو سیټ ته دې د دې بیزو دپاره کټ کړي چې د حیا څادر تا امر بالمعروف والا که د حیا څادر دا په دې باندې سوځي چې زه د تاسو د حیا څادر پالټي دا لوګو شاته لګو به دا سوځي ور باندې دا وایي ته ما ولې نه سپورټ کې ته ولې بل نه سپورټ کې چې ته دوی سپورټ کې وایي دوی معاشرې لپاره کړي څه دي وایي دا معاشرې لپاره وایي د پښتنو په نوم باندې داغ د مال دوی څه کړي دي چې ته دا خبره ورپسې کوې دا خوتې چې ته ځان ته څنګه پښتون وایې چې شرټ ورته دي اچولي ته ماته د پښتو دا ستا جامې دي غوندي ودرېږه کاري پښتانه پتلونه غوندي پښتانه ریشې غوندي د پښتو په نوم باندې مو داغ جوړ کړی دی داغ پښتانه خو په دې په سره کالیا غوندي واسکټ غوندي ته ځان د پښتون وایې خوشاله مې بیا واغوندم اوس دغه دی زه پښتون یم زه به یې راواخلم وا به یې اغوندم بیا به یې راواغوندئ تاسې دا تا له سورو کې په کار وه چې تا چولې وې کاري تون حالت شو سورو کې نه په کار وه چې ته د پښتنو لایب ته راځې ته پښتنو جامې اچوه ښه ښې زړه خو دې داسې ریږدېږي چې د څادر مادر نه خو نور خلاص لي دا خو دلته دغه ځایم را پیدا شي د بیزوګانو لکونه به خلاصېږي دا د بیزو په شانې لکۍ دې نه دي پرېښې دې نه به دې خلاصومه شیرزاد صاحب دا دې ته دا زه تا ته هغه کومه دا سیاسره ده او دا خبرې د داود شام واوري چې د سبا مازدیګر د 4:30 بجو 5 بجو نه بعد د څادر مادر چې کوم ځای کې مې دی وکتل چې څادر یې تالا کړی چې د حیا څادر دی بس دوی به کلک نه ورکېږي لرې غلی شه فضول خبرې کې لګې ستا اوقات څه دی ته څه اوقات لري ساسو اوقات دی چې ته په مونږ باندې دا بندې ته څه شي ټول په کمنټ کې ولیکئ چې حیا څادر زنده باد حیا څادر زنده باد ټول کمنټونه کې زړونه راولېږي ټول دلته ولیکئ دا ټول کسان ملګرو ولیکئ بن حیا څادر بن ولیکئ ټول په کمنټونو کې ولیکئ چې دا بیزو لکۍ شروع کړی وي حیا څادر بن د بیزو لکۍ کټ یو خو هغه لیکلی د بیزو لکۍ کټ د بیزو لکۍ بوی یو سپین بوی لیکلی لو یو او دا بل فیصل افغان صاحب لیکلی بن فرحاد رور لیکلی بن څه شی بن شیرګل ورور لیکلی بن او تو ګوره اوس د حیا څادر ختم هغوی ټول وایي د کاري ډبرۍ بند د کاري ډبرۍ بند نوره څه خبره نشته دي څادر کاري ډبرۍ بند ده د کاري ډبرۍ بند ده د قصابي پنډول ډبرۍ بند ده ډبرۍ بند چې پرې غوښې وړي هغه غوښې هماغه قصابي پنډول ډبرۍ بند وګوره ټولو لیکلي دي ډبرۍ بند وایي ټولو لیکلي دي ته مې برابره کړې ده کاري ته وایي دا بکواس دې بند کړه نو ځکه ورته ټول وایي بند حیا څادر مادر په نامه د سبا دا څه دی دا سبا د 5 بجو پورې د شیرزاد صاحب په خاطر باندې مې تاسو ته چانس درکړی دا بیزوګانو لکۍ چې ته وړاندې کړي نشي کولی دوام ورکوي دا ګوره په کلاو غوږونو باندې دا وچا واوره په کلاو غوږونه یې واوره چې ستا د حیا څادر به بیخته دته په دریاب منځ کې خطا کوم سم نه تا چېرته څوک په نالۍ کې دې راغوزار نه کي خیال کوه نالۍ کې به دې راکاږم دریاب یادې زه به دې راکاږمه غلم نشي کولی بین المللي بانګو سره زه هغه لرم شیرزاد درته د حیا څادر دپاره پیسې رالیږي هغه به هلته بندې کړم دا مالي بودیجه خو به هم ختمه شي دا هېڅ هم نشي کولی ستا هغه خم نشي کولی ستا اوقات نشته ټولې لیکي وي بند شلی که نه نور دغه پارټي زنده‌باد حکیم مزازی ورور وي بند پارټي زنده‌باد کاری د خپل اوقات په مطابق خبرې کوه ته چې تشې که نه ته خو لا یو یې چې تا غوندې سلم شي د دې حیا څادر پارټي نشي بندولی زه یې سپورټ کوم زه که زور درکوي راشه بند یې که
او دا توهین مه کوه خبرې ته غوږ شه یو څو زور شته دې باندې کړه زور ګوره ته زور لاړ شه د هغه نه پوښتنه شیرزاد صاحب لاړ شه د هغه لیبیا یمن د قذافي نه پوښتنه وکړئ همدغسې لاړ شئ دخواته سیریا مصر عراق لبنان فلسطین سیریا سومالیا ټولو ملکونو کې مې بند کړي پاتې ستاسې وي تاسې باندې اوس سبا مازدیګر نه بندېږي آیا څادر مادر ختم نورو ملکونو بند کړي دي خندا راځي چې دا کومې خبرې کوې که نه بې اوقاته انسان ماله خندا راځي دا خو لا درې هستۍ چې درې ورسره نورم شي زما ژبه دومره تیزه ده زه وایم چې پرېږده قسم په خدای چې دڼیا به دې کم دې ځایونو کې به دې دڼیا کمه مصطفی صاحب وایي بند یو تلې سپېرکۍ به دې کمه یو تلې سپېرکۍ به دې کمه ها وی زیارت کې بنداره ده خورې تم پکې راځه هېڅ هم نشئ کولی دا بنداري منډاري هم نور کار نه کوي کیسې مه کوه زنانه خوني زنانه خوني ښه تاسې د حیات عادت لپاره خل څنګه راغواړئ خلیفه لرئ ما ته قسم مې بل مخلوق ما ته درېم مخلوق کاري درېم مخلوق تا باندې یو څو ټوکې در باندې نور کوم تښتې نور جاړې بېچاره انتنونه منتنونه خاموش له عراق و لیبیا و هلته لکه زنګ لکه چې چا درته ووهه هلته مې ټول بند کړي دي اوس خو دې باور راغی شهرزاده ولې پې راغلي تر خرونه یې ډک دي اوس خو دې باور راغی که نه چې یمن میچازیونه کې خیال کو پرتو کې د نه میچازیونه بیږي چې څومره کوشش وکړې او وزر وکړې چې بیخي پښو کې مې را پرېوځې بیا هم د سبا 5 بجو نه بعد ستا د حیات حدت بې اوقاته خلک ما ته را پرېوځي تا غونته کې بې اوقاته نه دي تاوان یې وکړه بېچارهګانو یاره ته بې اوقاته یاره شیرزاد صاحب خدای خو دې ژوندی لره چې دقسې تحریک مې بند کړه درته ما ته چپړوسي مه کوه زه تا په طرفدار کېږم نه ډېر بې اوقاته سړی کاري یاره منمه دې شیرزاد صاحب هسې دې جار شم چې د دې په هغه کې ملاتړ کوې خوله جینګه کوه ستا نبض وغه هسې دې جار شم وایم زه دې نه طرفدار کېږم زه ستا طرفدار کېږم په زور دې طرفداروم زه تا ته دومره وایم صحیح ده خلافت یې وکړه ولې توهین ورته مه کوه خلافت چې څومره کې لاس د خلاص زور دې نه رسېږي زه ورسره ولاړم خو ولې توهین مه کوه دوی راغلي دي تا ته نه دي راغلي چې ته ولې د مونږ خلافت کې دوی راغلي چې تا ته وایي ته ولې د مونږ توهین کې زه د دې د تحریک او د فالټۍ خلاف یم زه چې خلاف یم خلاف په معنا د دې ده چې زه نه منم زه نه یوازې اعتقاد لرم زه نه منم بلکل نه منم چې نه یې منې توهین ولې وایي وایي ته څوک یې زه د آسیا د براعظم مشر زه یم نه پیژنم ته لکه چې ځان ته صوبه زه بالکل ځان ته صوبه دغه صوبې موبې موږ ته کار نه کوي دا صوبې موبې بندوي د څادرونو مادرونو ما ته درېم مخلوق کاري درېم مخلوق هو ته څلورم مخلوق اصل ته ما ته درېم مخلوق ټول نه به یو ځای کې څلورم مخلوق کاري درېم ګورو یاره زما خندا ډېره تاسې ګورو څنګه یې قصابۍ پنډوله زه سونیا شاته ویم چې ته لا ډېره غلې لګي هغه کوتکي راواله او ښه صحیح وډزوه دا په خبره نه پوهېږي ته ورته وختي نه رام کې پرېږده کوتکي نه زیاته یم پوه شو که نه زه به پکې دله روغه نه نوځم ما نه خبر دی که نه سترګې هم نه سوځي هسې هغه 5 بجو پورې مې وخت ورکړی دی دا 5,500 کسان شهیدان هستئ چې د دې څادر مادر هم کوم ځای کې وکړو ما ته خالي امر کوئ ټول درته د لاس نیولي تړم اندسې ورم ته یو کنځل وکړه یو کنځل ځه ته یو کنځل وکړه ولې زه تا ته کنځل مار ښکارم چې کنځل وکړم بالکل ستا دا شکل د کنځل مارو دی ته ما یېرېږې که نه تاوان هم وکړه که نه پالټي مالټي هم ختمه شله شیرزاد پیسې در باندې بندې شوې موږ نه ګیرېږو ته ګیرېږې دمه درنه لاړه نور څه لستېدلې
کاری په نره باندې حمایت کوم په نره باندې پیسې ورلېږم په نره ورته زمري ولم وسوځه نورم وسوځه یو د سبا مازدیګره پورې به یو زمری د دې د دوه زمري نشي کولی چې د دې د حیا څادر وساتي بال د هغې څه کوي سبا نه بعد مې په دې باندې بند کړ ایسم نشته غپېږه ایسم نشته هسې بېزه غپېږه ایسم نشته الله دې بیچاره کوټه هسې کوټه ایسم نشته کوټه هسې غپېږه دا سنیاشانه ده میډم دا ستا د خاطره مونږ څه نه وایو بس تا ته پرېښې دی هغه د پسې خنداګانې کوي ته ورته په ځان داود شاه چې دی هغه د حیا بلستن ده او دا چې دی د حیا منشي ده دا څنګه منشي یې او ته د حیا بوټي ته د حیا پڼې د حیا چلمچي څنګه د حیا پڼې څنګه د حیا پڼې مال ته زنګ وایم ښه یو دقیقه حیا پڼې څنګه چل دی فالو باک راکه ما فالو کړې سنیاشا چې بیا بل وخت ګپ لګو بیا هم که دې غوښتل ولې زه تا سره ته ستا اوقات څه دي چې ستا سره ګپ فالو نشي کولی ګورې فالو نشي کولی چې دا بایګي ختمه شي نه زه بې اوقاته سړی نه باور دیو شکنه که تاسې بې اوقات سړی زه نه فالو کوم میډم د 3 ورځو نه بعد ستاسې د پارټي کس په بازار کې دا اوس وګورې اوس یې په زوره باندې ما باندې ځان فالو کوي لګیا دی هو نه ما زه خو ما خو دا وایي بھینس مجھے مار پوه شو که نه دا وایي چې اوس ما ووهئ ما ورته کوئ نه ته ستا وهل به څه شی خو بېچاره ټول هغه د داود شاه څپېړې دې خوړلي اورو داود شاه نه زما څپېړه چې دې وخوړه والله که اورو ما شیرزاد سنبۍ وایه والله که د 10 ورځې کټ نه م پاسېږي سنیاشا یو ملک مجنونه ته کوشه چې جمال و کمال راغلي هغه زه راخلمه چې لږ د کاري ته ورباندې او 10 ورکم ته لږ کوشه ټیک ته لالا زه لاړم تاسو مشغولېږئ اوکې ده ولې ننګرهاريه مننه زمريه قربان دې شم یعقوب وروره مننه زمريه قربان همیشه ښکلي مسیجونه کوي لوي څوک راوانه زه د جمال و کمال راخلم دا کاغذ لیکونه راواخلئ څوک راوانخلئ کاري یو کار وکړه ښه ګوره هر څه چې کې زه دې ته نه وایم چې ته ولا د ما وطندار یې زه به د تا طرفدارۍ وکړم په ژوند کې زه د تا طرفدارۍ نه کوم زه د حق طرفدارۍ کومه داسې چل به وکړې چې دغه خلکو نه به لاس والی دې خلکو نه لاس واله په حیا عزت کې دې خلکو نه لاس واله که نه زه دې نه دی نه پرېږدم دی خو دی باندې دی د کور کې کینی څه ورته نه وایم کور کې د قرار غلي کینی نور نشي کولی چې د حیا څادر ته ادامه ورکړي کومه ورځ دې پیسې ورلېږلي چې تاسو کور کې کینئ دا پیسې واخلئ ولې د ورځې گیم کوو یا ورځې گیم کوو ورته ګلان او شیان مې ورته ولېږل که نه بس دی نور د خوري همغه که نه ګلان یادوي غوږ ونیسه ګلان دې کونه کې ومنډه غوږ ونیسه زه تاسو نه ښکته کېږم بیادبي ته لاړلې نو شیرزاد صاحب خپله لاړلې اخره غوږ ونیسه خبرې ته غوږ ونیسه ګوره زه جمال و کمال راخلم تاسو نه ښکته کېږم بېرته بیا ما راوالی سنیاشا او کاري بیا ما بېرته راواله صحیح ده ښه سنیاشا اوس خو نور یوازې پاتې شلې اخر ما ته پاتې شلې نو تا ته هم پاتې شي ستا خبرو ته زما غوږ نشته ستا خبرو ته زما غوږ نشته داود شاه ته وایه نور د انتنونه منتنونه د حیا څادر مادر کار نه کوي هغه نور ټول که دلته وایه دی د غونډ اسیا پوهېږې دلته داسې یمن عراق لیبیا فلسطین داسې زه دا ټولو ملکونو باندې مې بند کړي څادرونه مادرونه د حیا څادرونه مې ورته ټول کړي دي سم غټ ترپال مال تعالی کوي چې ټول پکې ځای شي یو ځای کې وړکې څادر هغه کړي ولا حیا څادر دی دا څنګه څادر دی چې یوازې ته پکې ځای شوی خبرې مه کوه سنیاشا څنګه لکه چې هغه دې راغی قمندان دې راغی څه بله هغوی زه خبرې اورم
قومندانه ته د خواشه ته چیرته یې ته څنګه دې معلومات نشته دی د خبره اورم داسې نیغ نیغ راځي په دې ښځو باندې ولا دا دلته دا دی دا خو ما په تا باندې بندیزونه لګولي دلته دا ښځه وایي چې زه یا څادر نه بندم بند که دغه څړکي مړکي شیان دي دا یو دریاب غاړه کې کینی که خوړ اوبه ډېر شلي شاید ویم سي ځان سره ماسې نو ته څه شی چې ته دا خبره کوې ته خو ته پاکستانی زه پاکستانی څه کوې ته زه د یو ژبې هغه یم